بسم الله الرحمن الرحیم. ترازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه زه فضل سبحان ټولو ملګرو ته د امن، مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، د اودرنګي اسمان د لاندې ټول مخلوقات محتاجه دي. انسانان دي که حیوان، مارغان دي که مهان، ټول د نوس خاوندان دي او د ولږې مریضان. خو د کمال خبره دا ده چې کم مخلوقات شعور نه لري، هغه ښه په اطمینان د خپل خالق رزاقۍ ته په تمه پراته دي او د خپلې برخې رزق د زمکې نه اوچتوي، نه ګیله کوي او نه حسد، نه فکرمند دي او نه د رزق د وسیلې دپاره د ډیپریشن مریضان. بس یو انسان چې د شعور خاوند دی او د عقل کمال ته رسیدلی دی، هر وخت په دې غم اخته دی چې چرته د رزق نه محرومه نشم. نه یې په خپل نصیب صبر شته او نه د رازق پر رزاقۍ یقین لري، نه د ګیډې په مړېدو اسوده شو او نه د سبا د ذخیرو نه قلار شو. ګرانو ملګرو، که خبره د رزقي نو دا د رازق مسله ده، هسې به ځان نه خوارو. خو که خبره د حرص او لالچي نو بیا دا د انسان خپله جوړه کړې مسله ده او انسان په خپله د دې ډیپریشن ذمہوار دی. زما رازق خو د مهنت کولو او برکت غوښتلو والا مړې سترګې همیشه په حیا کې ساتي. په دې هکله یو نظم ستاسو په خدمت کې پیش کوم. عنوان دی چې زه سائل د خدای لم یزل. زه سائل یم ځکه غواړم چې سائل یم، خو دنیا ته غریبۍ ستا نه تا کې روح د خوشحالۍ شته، نه دوام د زندګۍ شته. ستا سره یو څو ټکي دي او بس یو څو لمحې. ته که ماله خیرات راکې نو خیرات ته به ته کښېنې. او زه سائل د هغه در یم چې هلته ټول یو شان سائلان دي، که شاهان که فقیران دي. د ازل نه تر ابده، د دنیا نه تر قیامته، د دې فرش نه تر د عرشه، هلته نشته لرشه. ای د حسن مصوره، ای په خپل شاهکار مئينه، د خپل حسن د جاګېر نه ماله راکړې ستانه غواړم. بس یو څو جذبې دولت، د اطاعت، د قناعت، د محبت، د صداقت، د عزم او غيرت او د کردار په دولتونو، ستا د حسن په جاګېر کې، ستا د عشق په زمکه باندې، ستا د ننګ د اسمان لاندې یو جونګړه ځان له واخلم. زه سائل پکې اوسېږم ځکه چې زه سائل یم، خو مزاج مې شاهانه دی. او ستا دنیا کې خلک وایي دیوانه دی، ستا دنیا کې خلک وایي دیوانه دی. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې دا کلام او مختصر تمهیدي خبرې به ستاسو خوښې شوي. زه به د دې کلام په هکله ستاسو د دریس په تمه یم. د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. ښاد او خوشحاله اوسئ.